د مهمو خبرونو سرټکی. سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې جوړېدل. بنګلادیش هیواد ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پلاوي تګ. په هیواد کې د خوارځواکۍ د شمیرو زیاتېدنه. او په عراق کې د هوایي اډو څخه د امریکایي ځواکونو وتل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن یکشنبه د مرغومې 28مه. اوس هم بشپړ خبرونه. تېره ورځ شنبه د سعودي عربستان په جده کې افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د تماس ډلې په لومړۍ تخنیکي غونډه کې د قطر استازي د افغانستان پر وړاندې د یوې داسې متوازنې او ګډې تګلارې پر اړتیا ټینګار کړی چې هیواد کې بشري اړتیاوو ته رسیدنه وکړي، مسؤلانه سیاسي تعامل ته لاره هواره کړي او د افغانستان ځانګړو شرایطو ته په درناوي او د اسلامي همکاریو سازمان له اصولو سره سم سولې او ثبات لپاره د افغانانو د غوښتنو ملاتړ ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت نن یکشنبه رسنیو ته ویلي چې افغانستان په اړه د قطر له یاد دریځ ملاتړ کوي او په خبره یې دغه ډول غونډو کې باید د افغانستان اسلامي امارت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي احمد الله زاهد د یوه پلاوي او شاوخوا 50 تنه ملي سوداګرو په ملتیا بنګلادیش ته رسمي سفر کړی. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې سفر کې به د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ پر دوه اړخیزو تجارتي اړیکو، د سوداګرۍ پر پراختیا، د صادراتو او وارداتو پر اسانتیاوو او د ګډو پانګیزو فرصتونو په اړه خبرې وشي. سوداګرۍ وزارت ویلي د دې سفر موخه د افغان سوداګرو لپاره د نوو بازارونو موندل او د هیواد د تولیداتو لپاره د صادراتي فرصتونو پراخول دي. عامه روغتیا وزارت ویلي چې د وروستیو شمیرو له مخې چې په 2025 کال کې راټولې کړي دي، په هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان پر خوارځواکۍ اخته دي. تر دې وړاندې نړیوالو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان کې 3.7 میلیونه ښځې او ماشومان پر خوارځواکۍ اخته دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې یادې غونډې ته د هلمند ولایت د خراب ملکي هوایي ډګر او هلته د شته سړې خونې د بیرته فعالولو، د بار وړونکو وسایطو د نوبت قانون د تطبیق، په صنعتي پارکونو کې د ځمکې د نرخونو د اخیستونو د وخت، د ولایتونو پر اساس د صنعتي پارکونو د ځمکو د کټګوریو ټاکلو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په موخه هغو پانګوالو ته چې په افغانستان کې تازه پانګونه کوي د مالیاتي معافیت موضوعات د بحث لپاره وړاندې شول. اقتصادي معاونیت ویلي د یادو موضوعاتو د هر اړخیزې څېړنې لپاره کمیټې ټاکل شوي دي. ځایي سرچینې وایي چې په خوست ښار کې 14 درملتونونه او یو د درملو عمده پلورنځی د روغتیايي قوانینو او مقرراتو د نه رعایتولو له امله تړل شوي دي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې خوست ښار کې د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو له لوري د یو شمېر روغتیايي مرکزونو، درملتونونو او خوراکي توکو پلورنځیو نظارت ترسره شو. سرچینه زیاتوي چې د یاد نظارت په ترڅ کې د خوست ښار په لومړۍ او دویمه ناحیه کې 14 درملتونونه او یو د درملو عمده پلورنځی د قوانینو او مقرراتو د نه رعایت له امله وتړل شول. د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغانستان او ایران ترمنځ د تلونکو بسونو، ټکسي او بار وړونکو موټرو ته د بین المللي پلیټونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. سرچینې ویلي چې دا لړۍ په لومړي ځل هرات کې پیل شوې او ټاکل شوې چې په وروستیو پړاوونو کې به نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د هلمند د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین ویلي چې د افغانستان د پنبې صادراتو نړیوالو بازارونو ته لاره موندلې ده او دا محصول اوس د پاکستان پر ځای ترکیه، بنګلادیش
او ایران ته صادریږي چې افغان سوداګرو ته یې نوې اقتصادي هیلې پیدا کړي دي. د هلمند د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس غلام یحیی ویلي چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو تړل کېدو که څه هم ستونزه رامنځته کړي، خو په عین حال کې افغان سوداګر دې ته اړ کړل چې بدیل بازارونه ولټوي. د حیرتان بندر له لارې د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د مسؤلینو په خبره په تیرو 3 میاشتو کې د دې بندر له لارې 985,000 ټنه واردات او 62,000 ټنه صادرات شوي دي، چې د تیرې روبې په پرتله د وارداتو 62 او د صادراتو 40% زیاتوالی ښیي. مسؤلین دغه راز وایي د تخلیې ماشینونو او کاري ځواک د جذب له زیاتېدو سره د توکو د لیږد لړۍ چټکه شوې او سوداګریز لیږد رالېږد له وقفې پرته دوام لري. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې او د سرحدي سوداګرۍ او صنعت خونې مسؤلین وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د سوداګریزو لارو تړل کېدو سیمه ییز اقتصاد د دواړو خواوو سوداګرو عوامه وګړو ته پراخ مالي زیانونه اړولي دي او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې پر دغه پریکړه بیا غور وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دوی ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي توکو څخه د پاسه 10,000 کانټینره پاکستان کې بند پاتې او زرګونه پاکستاني بار وړونکي موټر چې منځنۍ اسیا ته یې توکي لیږدول افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی په خبره افغانستان د پاکستان توکو لپاره نږدې او ډاډمن بازار و، خو له تیرو 3 میاشتو راهیسې د لارو بندښت پاکستاني صادروونکو ته شاوخوا 315 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. پر دې سربیره 225 میلیونه ډالر زیان هم هغو پاکستاني سوداګرو ته اوښتی چې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره سوداګري کوي. د کډوالو چارو د کمیسیون ویاند احمد الله وثیق وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې له 1.7 میلیونه ډیر افغانان له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي دي. نوموړی وایي چې له یادو دواړو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ دوام لري. وثیق زیاته کړې چې راستنېدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش پروسه هم په لویه کچه روانه ده. د شمیرو له مخې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې له بېلابېلو هیوادونو نږدې 7 میلیونه کډوال هیواد ته راستانه شوي چې د هستوګنې او دایمي ملاتړ لپاره پراخو پروګرامونو ته اړتیا لري. له هیواده بهر دا چې د عراق په سویل کې له عین الاسد هوایي اډې څخه د امریکا په مشرۍ ټول بهرني ځواکونه وتلي دي. رویټرز خبري اژانس د عراق د دفاع وزارت د چارواکو له قبله ویلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد پوځ په بشپړه توګه د عین الاسد هوایي اډې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د یوه نوي رهبر غوښتنه کړې ده. نړیوالو رسنیو د ټرمپ له قبله ویلي چې ایراني چارواکو د دغه هیواد په اداره کولو کې له زور او ځپنې کار اخلي. ټرمپ زیاته کړې چې د خامنه‌ای غوره پریکړه په لاریونونو کې د نیول شویو 800 کسانو اعدامولو ډډه کول دي. که څه هم ټرمپ له لاریونوالو سره د مرستې ژمنه کړې وه، خو په تیرو 2 ورځو کې له خپلو خبرو په شا شوی دی. بل خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد په وروستیو ناکراریو او لاریونونو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو مسؤل ګڼلی دی. له دې وړاندې هم د ایران مذهبي مشر ویلي چې لاریونوال د ټرمپ پر استازولۍ کار کوي. بلومبورګ راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غزې لپاره د سولې بورډ د غړیتوب په بدل کې له هر هیواده څه د پاسه $1 میلیارډ غواړي. ټرمپ به د سولې د بورډ مشر وي او هر هیواد به دغه بورډ کې د 3 کلونو غړیتوب حق لري، خو هغه هیوادونه چې په لومړي کال له $1 میلیارډ زیاتې پیسې ورکړي له دغه محدودیت سره نه مخ کیږي. ځینې بیا اندېښمن دي چې ټرمپ ښایي دغه سازمان د ملګرو ملتونو د سیال په توګه رامنځته کړي. د سولې بورډ لپاره د ټرمپ په طرحه کې راغلي چې دغه بورډ به د نړۍ په هر ګوټ کې د ثبات، مشروع حکومتولۍ او جګړه ځپلو سیمو کې د سولې لپاره کار کوي. د اروپایي کمیسیون مشر ارسولا وینډور لاین او د اروپایي شورا مشر انتونیو کوسټا ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو ګواښ د اروپا
او امریکا ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او ښایي دا اړیکې له یوه ګواښونکي کړکېچ سره مخ کړي. دوی ټینګار کړی چې اروپا به د خپل حاکمیت د دفاع لپاره متحده پاتې شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کایا کالاس هم ویلي چې د ټرمپ تعرفې د اروپا او امریکا اقتصاد ته زیان رسوي او په خبره یې د اروپا او امریکا ترمنځ اختلاف د روسیې او چین په ګټه دی. هغې زیاته کړې چې د ګرینلینډ د امنیت په اړه اندېښنې باید د ناټو په چوکاټ کې وڅېړل شي. او وروستی خبر مو هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تر هغې به د 8 اروپایي هیوادونو پر وارداتو تعرفې لوړې ساتي چې متحده ایالتونه د ګرینلینډ د اخیستو اجازه ترلاسه نه کړي. د راپور له مخې ټرمپ به د روان کال د فبرورۍ له لومړۍ نیټې د ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، آلمان، هالند، فنلنډ او بریټانیا پر وارداتي توکو 10% اضافي تعرفه ولګوي. هغه ګرینلینډ د امریکا د ملي امنیت لپاره حیاتي بللی او د پوځي ځواک کارول یې هم نه دي رد کړي. په ورته وخت کې ډنمارک او د ګرینلینډ مشران وایي چې دغه ټاپو د پلور لپاره نه ده او اروپایي هیوادونو د ګرینلینډ ملاتړ ته د پوځي حضور له لارې غبرګون ښودلی دی. له ملتیا لیدلو مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.